بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو. نن هم څه مهم خبرونه او بیا نن ما سکرین هم ځکه لګولی چې سرفراز بوګټي میسج هم ماته راغلی او څه واتساپ باندې هم څه وو چې دا ضیب الله مجاهد ځکه هغه کړی و چې سرفراز بوګټي داسې ویلي په دې باندې خبره کومه هغه ملګرو ته په جواب هم میلاو شي او ستاسو کمنټس مننه که هغه زما اګینسټ وي او که هر څنګه وي ډېره ښه خبره زه په خوشحالېږم. اوس د خبرونو مخکې هیډلاین نه مخکې ته دا هم ښه خبره ده چې 2 کلونه ماته راغلي هغه هم د ادارو لخوا و. نو دا هم ښه خبره ده چې که زما اواز یا غږ نوټ کوي نو دا هم لکه زما دپاره اعزاز خبره ده. که هغه کې څه دروغ وي نو موږ ته سزامره کولی شي، موږ ورنیو کېږو. خو دغه چې کوم وو نو داسې دمکیم نه وه، خو بهرحال هغې نوټ کوي نو د ولس دپاره موږ اواز اوچتوو. نو موږ همدې باندې خبره کوو چې دې وخت کې افغانستان اوس پاک افغان زموږ ټاپک نه دی بلکې هند او ایران او چین هم شامل دی. اوس د افغانستان نه څه غواړي او افغانستان حکومت طالبان په دې وخت کې ډېر پاورفل دې صورت باندې دي چې ولس دپاره خپل وطن دپاره ډېر څه کولی شي. که چیرې هغه شانتې ضد یا انا کې رانغلو دا ډېر مهم هغه د اساس څیزونه دي هغه تاسو سره مخې ته راوړم چې د خپل ولس ستونزې بیا خاص کر پاکستان کې که موږ ګورو نو دلته ایشو د کډوالو او د ایران په حوالې سره دا ډېر مهم هغه دی او پاکستان څه سوچ لري. اوس ایران یا چین چې کوم دی هغه زموږ انډایرکټ خبرونه راخلو، خو د پاکستان هم اندرون یو هغه باندې سوچ مې تاسو راځو چې په میټینګونو کې څه کیږي. نو ویډیو اخره پرې وګورئ، ډېر مهم معلومات په تاسو سره شیر کوم او چانل هم سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب هم کوئ او کمنټس باندې خوشحالېږم. ګو کې چې زه به ولې لومبی په کمنټس باندې راشم چې په دې کې کمنټس کې کوم ملګري ما ته کمنټس کړو چې ته څرنګه صحافي نو یقینا که زه صحافي یم نو انسان یم، غلطي کېږي، ما هم نظر نه ډېر څیزونه اوړي ولې چې نن هم چې موږ ګورو خبرونه جوړو کوو نو یا خبرونه وي ډېر ته نظر نه ولاړ شي. اوس سره سرفراز بوګټي باندې چې کوم میسج ماته راغلی هغه تاسو ګورئ هم. دې کې زما نه یو ټاپک بل هېر شوی دی چې هغه جنرال مبین هم دی چې هغه باندې هم ذکر کوو چې جنرال مبین پاکستان په کم اعتراض باندې یا په ولې یو نیم کال گرفتار کړی شوی دی او هغه کم خبرې وي د پاکستان او چا کړي وي هغه هم تاسو سره شیر کوم چې هغه موږ ته تصدیق میلاو شي، ثبوت میلاو شي. نو موږ کوو هسې خو خبرې ورپسې ګډې کېدې. خو سرفراز بوګټي کوم ما لګولی دا تاسو په خپل هم ګوګل هم سرچ کوی شئ، په موبایل کې هم نن سبا ګوګل راوړي. سرفراز بوګټي وایي د هغې 13 ورځ پریس کانفرنس چې کوم و په خوزدار حوالې سره کړی و. که تاسو وایئ نو اوس که اردو کې زه پړوم ډېر لمبه چوړه دی، خو په دغه کې ګوره کومه خبره هغه کړې ده. زه خو صفا خبرې کوم او چې کوم حقیقت په خپلو سترګو مې کتلی وي یا هم ته معلوم شوي وي. سرفراز بوګټي ویلي دي چې دغه کې انډیا چې کومه ده هغه بیلې شوه او ټي ټي پي شوه، په دې ذریعې باندې د حمله شوه. خو بالکل ښکاره ده کې څه شته هم نه دغه شانتې خبره. فون هلو وعلیکم السلام. اوکې ده تاسو ډېره مننه. زه او فون دا اوس کټ کړم که څه وکړم، خو بهرحال بس نه به کټ کوم ورکې که چې داسې 2-3 ځل مې کټ کړه دغه شانتې ولاګ. خو بهرحال ما نه غلطي وه چې هغه ما سایلنټ کړی نه و. خو دغه صورتحال باندې په دغه صورتحال باندې دغه چې کوم تاسو وګورئ چې بیلې او په هغه باندې کړې ده، خو چې کوم هغه دا ویلي چې افغانستان خاوره استعمالیږي. بیا اوس ګوره د صفحې کې دا خبره هم د چین او افغانستان پاکستان شریکومه او هغه باقاعده لاسلیک په مخې ته تاسو ته راوړم. اوس په دغه خبره باندې ته څه وایې چې افغانستان کې ټي ټي پي ولا نه دي ناست، بیلې ولا نه دي ناست؟ نو پاکستان که دغه خبره ده یا سرفراز بوګټي ورکې کړې ده، خو دا یې نه دی ویلي چې افغان طالبان حکومت په مرسته باندې د انډیا او د هغه په ذریعې باندې بیلې چونکې ټول بلوچستان ټي ټي پي کې هم ټول پاکستانیان ډېر زیات شامل دي. گو کې افغانان یا نور اخوا دېخوا شامل خو زیاتره پاکستانیان پکې شامل دي. نو په دغه صورتحال باندې خو وروره دا خو ثبوتونه هم شته، دا خو رڼا ورځې خبرې هم دي. په دغه سرفراز بوګټي ډایرکټ په یو خبره کې هم داسې نشته
چې هغې افغان طالبان ویلي خو خاورې نه ویلي دي بالکل دا ویلي دي او دا به موږ خپله کې اکسپټ کوو او دا خبره موږ یقینا چې په دغه موږ نه کوو بلکې په دې باندې خو خبرې روانې دي او اوس چې کوم تازه اګریمنټ شوی دی په تازه اګریمنټ کې باقاعده د چین او چې کوم زمین جوړ شوی دی زمنتیا اخیستې ده هغه کې په همدغه خبره ده چې افغانستان پاکستان اوس په دې خبره باندې راضي شوي دي افغانستان په دې راضي شوی چې بالکل او مخکې هم دا ویلو چې ټي ټي پي خلاف موږ نشو کولی خو موږ ویسار کړو او که تاسو ته 13 ورځو کې چې کله چې کلیشز روان وو په انډیا سره په هغه کې باقاعده د افغان انټلیجنس په ذریعه باندې هغه چې کوم 450 کسان ټپي کړي شوي یا مړه کړي شوي د شهادګر چې پاکستان په هغه باندې غشي د انټلیجنس شیرینګ خو معاهده شوې ده اوس ورسره په دې باندې هغه باقاعده معاهده کړې ده او دغه ویل کېږي چې هغه مېلمنو په توګه کیون خو هغه ته موږ دا اجازت نه ورکوو او دا خاوره به په دغه صورتحال باندې نه استعمالوو او اوس هغه دپاره طریقه کار واضح کول ډېر ضروري وي ګوره پاکستان کې هم دهشتګردي واقع کوي په اندرونې هغه کې وي خو ګوره حکومتونو هغه کنټرول کول هغه نیول کې وخت ډېر هغه غواړي ولې چې هغې هم ټرین وي نو دغه شانتې افغان طالبان خو نه غواړي نه کول غواړي او نه دې سره مرسته کوي خو هغې عملیات داسې طریقې سره کوي چې وځي بیا نو اوس په دې صورتحال باندې ټینګوالي دپاره باقاعده معاهده شوې ده او په دې باندې انډیا ډېره زیات پریشانه ده خاص کر په سیپیک او په پروجیکټونو سره په دې صورتحال باندې پریشانه ده چې دا څه وشول اوس ګوره چې دغه دپاره مشترکه چې کوم اوس نوی اجلاس به کېږي یا کې به تړون کېږي پاکستان افغانستان انټلیجنس ایسائی او انټلیجنس مخابراتو ادارې او سره د پوځي عملیاتو یو ځای مشترکه جوینټ اپریشن پاکستان په افغانستان کې دواړو کې شروع کېږي دغه تاسو به نږدې ورځو کې واورئ دا خبر انتهایی ډېر مهم دی او دغه ضروري هم ده چې موږ د ترهګرۍ دغه کیسې وځي پاکستان افغانستان کې نو هېڅ هغه نشته خو دا حقیقت دی دې کې دغه سترګې پټول دا نه ده بلکې دا خو تاریخ که تاسو وګورئ تاریخ نه ده روان ده ګوکې چې افغان طالبان په دې حق کې نه دي خو دغه شخړه چې جوړېږي دا مسله چې جوړېږي هغه شته موږ دا نه وایو چې پاکستان کې نشته پاکستان کې هم دغه شانتي وي خو د هغې مخنیوي دپاره ډېر کوشش پکار وي نو هغه کوششونو کې هغه صورتحال باندې یقینا چې ډېرې خبرې روانې دي او ډېرې خبرې کېږي دغه صورتحال ما ملګرو نه بیا هم مانه څه شوي نو تاسو ماته کمنټس کې راکولی شئ اوس راغلو زه به د جنرال مبین خبره مخکې کوم او ولاګ بیا لویږي بیا ته تازه خبرونه در کوم جنرال مبین چې کوم دی باقاعده توګه سفر دومره د خارجه آفس تصدیق لکه خاص ذرایع موږ ورته وایو چې هغه ځای دا باقاعده تصدیق مې واخیسته هغوی ویل بالکل جنرال مبین د پاکستان په الزام باندې پاکستان په درخواست باندې ګرفتار کړی شوی دی وکې ته جنرال مبین نور اکټیویټیز هم د طالبانو په حد کې نه وي چې هغه کې څه غونډې په دوبۍ کې هم وي په خپل کور کې هم وي چې هغه به داسې هغه د طالبانو کې خپل یو ګروپ جوړول یا خپل یو عملیات کول چې هغه کې ځان هغه د اولسي یو خیر ښېګړې هغه خول خو اصل کې چې دغه د باقاعده د اسحاق ډار لیکل درخواست او په هغه کې داسې پوینټونه هغه کې باقاعده لیکلي شوي دا څیزونه دي دا خبرې باقاعده بیا طالبانو چیک آوټ که باقاعده هغه موبایل ولیدل ویډیوز یې ولیدل نو جنرال مبین ته چونکې مخکې هم وارننګ ورکړی شوي وو نو دې ځل چې کوم د یو نیم کال دا بوزندان کې دی دا د پاکستان په درخواست باندې شوی دی ګوکې چې وروسته نورې خبرې شته دا خبر موږ اکثر کولو ځکه نه چې تصدیق پوره موږ سره نو اوس راځو به د خاص خبرونه چې د وخت ډېر ونه نیسمه دې وخت کې پاکستان کې چې کوم پالیسي باندې ما تاسو ته پرون ویلي وو چې باقاعده روان دی چې دې کې چینجنګ چې کوم دی ډېر زیات به کېږي چې هغه کې د افغان پاکستان چې کوم دا ریلیشن دی دا خراب نشي دې وخت کې ګو کې چې انحلاک هغوی زور زبردستي کیسه بالکل ختم شوي ده که څوک وایي هغه د ثبوت سره پیش کی اوس خو بیخي هغه د پولیس تګ هغه کیسه نیول او بیخي ختمه شوې ده اوس راتلونکي څو ورځو کې
مونږ دا غواړو چې یاره څرنګې دغه راز بوکټي والا خبر باندې زیب الله مجاهد پورا واورنل نو جواب لک سخت ورک یا هغه ډایرک داسې هغه وکړه نو هغه خو ویلي نه دي یوه خبره هغه کړې نه ده چې افغان طالبان پکې شامل دي نو ته ولې داسې وې خو بهرحال دغه خبره اوس کنټرول کې ده دلته کې نن هم په دغه خبره شوې ده دلته کې صادق خان یا نور چې کوم اعلی چارواکي دي په دې باندې سټیټ سره خبرې روانې دي او په دغه پالیسي سره بدلون سره د افغان چې کوم دلته خلک مشته دي کډوال دي یا نور چې کوم ستونزې دا به بالکل ختمیږي او خو خوشحالۍ خبرونه وي تاسو به وګورئ چې دې سره بدلون به څومره زیات راځي بلکې د تګ راتګ معاملات چې کوم دي په هغه باندې هم خبره روانه ده چې دغه شیز چې کوم دی هغه داسې طریقې ته راواوړي چې ترخګرۍ لارې ونیسو خو دغه بالکل لکه یو خیر سره ګلې طور باندې لکه څنګه اوس اختر روان دی هغه شانتې به باقاعده هغه سیزونه تله راتله هغه ته به هېڅ هغه نه و دغه شانتې نور عیدونو کې اخترونو کې به دا کیسه بالکل کلاوي باونډریز اوس هم دغه شانتې هغه روان دي دغه ټول معاملاتو باندې به انشاءالله ټول باندې خاوره واچول کېږي او دغه ستونزې به حل کېږي دا تاسو سره زه نن یو قسم هغه څه ورته وایي چې یو قسم پیشنګویي کوم خو بهرحال پیشنګویي نه دا موږ څه کوم خبرونه اورو هغه باندې کوو اوس ولاګ لوی هم شو خو بهرحال دا پوهېدل تاسو ډېر ضروري وو په دغه صورتحال باندې چې موږ ته کوشش پکار دی چې نفرتونه خپل منځ نه لرې کړو نو همدې سره انشاءالله نور کوم تازه خبرونه راځي نو هغه په تاسو سره لازمي شریکوو ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ